همونه نیکی هیله می منی خدای دې وکړي چې تاسو په روغ او جوړ یاست د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسايل ارزمند نن د سمارټسافت یوټیوب چینل څخه د فوتوشاپ سی سی کوم ټول ټوټوریال چې موږ را پیل کړی وو دغه 15مه جلسه ده او نن غواړم تاسو ته په دغه جلسه کې د ګریډینټ په اړه خبره وکړم چې ګریډینټ موږ د څه لپاره کاروو او څنګه کولی شو د هغو نه استفاده وکړو. اصلا ګریډینټ چې دی یو ډېر مهم پنل دی چې فوتوشاپ کې باید موږ د هغو سره بلد وو او د هغو کارونه د موږ باید زده وي. نو مخکې له دې نه چې موږ خپل کورس پیل کړو، که چېرته تاسو د موږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست او یا هم تر اوسه پورې نوی راغلي، نو کولی شئ اوس آنلاین شئ او د موږ یوټیوب چینل درسره سابسکرايب کړئ تر څو پورې زموږ له نویو کورسونو څخه په خپل وخت باندې خبر شئ. نو راځو پیل کوو. لومړی زه غواړم چې یو نوی دغه ډول د موږ نوې پروژه را خلاصه شوله. وګورئ ګریډینټ اصلا موږ کولی شو دلته مختلفې نوې وټاکو یا وګورو. د مثال په ډول څه وګورئ، دلته په لومړي حالت کې مختلفې نوې نورې هم شته دي. مثلا وګورئ که چېرته موږ دلته راشو په دې ځای باندې کلیک وکړو، نو په مخکینیو ورژنونو کې تېر شوي ورژنونه چې کوم وو په هغو کې ډېرې نمونې نه وې موجودې. سمه ده، نو تاسو کولی شئ دلته یو لیست چې د هغو لیست مطابق تاسو کولی شوئ د هغو ځای ګریډینټ انتخاب کړئ. اما په 2020 او د هغو نه پورته ورژنونو کې دلته ځان ته فولډر موجود دي چې کولی شئ د هغو نه تاسو استفاده وکړئ. په ډیفالټ حالت کې دغه کوم ګریډینټ چې وي انتخاب شوی وي. وګورئ دلته مختلفې نمونې شته دي. وګورئ په همدغه ډول باندې هره نمونه چې تاسو خوښه وي د هغو نه تاسو استفاده کولی شئ. د مثال په ډول وګوره، زه کولی شم یو نوی لیر رااخلمه، په دغه کې ترانسپرنټ ایریا ده او سپین رنګ دلته انتخاب شوی دی. سمه ده، وګورئ مثلا زه دغه ګریډینټ اخلمه او کومه ترانسپرنټ ایریا چې ده هغه د ګریډینټ ته ورکړل شوې ده او اوپاسیټي زه 100% کوم. سمه ده، په دغه ډول سره وګورئ ګریډینټ موږ کولی شو د بیکګراوند د جوړولو لپاره د هغو نه استفاده وکړو. د مثال په ډول سره که زه غواړم یوه لوحه ډیزاین کړم یا یو کارت ډیزاین کړم، نو په هغو کې د یو رنګ استفاده کول یو څه خسته کوونده وي، یو څه خسته کوونکي وي. سمه ده، نو په دې خاطر باندې موږ له ګریډینټونو څخه استفاده کړو. وګورئ نوی لیر رااخلمه. وګورئ ځینې حالات وختو کې چې موږ په سکرین باندې وو ځینې وخت دا کار نه کوو. لومړی باید په کوم حالت کې وو؟ په نورمال حالت کې د موږ بلند موډ وي. په دغه ډول سره موږ کولی شو مختلف ډوله ګریډینټونه جوړ کړو او هغه وکاروو. مثلا دلته عکسونه یا لیکنې او یا هم نور کوم شیان چې تاسو ورته اضافه کول غواړئ هغه دلته ورکړئ. وګورئ په دغه ډول سره مختلفې نوې ګریډینټونه دلته موجود دي. په دویم حالت کې وګورئ د مثال په ډول سره زه دغه ګریډینټ چې ما د مخکې څخه جوړ کړی و دلته کارومه. سمه ده، په دغه ډول سره وګورئ ډېر ښکلی ډیزاین لري. نو دلته لومړی حالت چې دی هغه لاینر دی. سمه ده، دو مطلب څه دی؟ لاینر ګریډینټ یعنی د یو مستقیم لاین په ډول سره هغه ګریډینټونه یا هغه مختلف رنګونه چې دي هغه راخلي. وګورئ که زه په هر مسیر باندې دا انتخاب کړم دغه کوم رنګونه چې دا مستقیم الډوله وي. وګورئ په دغه ډول سره، نو ځکه دوی ته ویل کېږي لاینر. په دوهم قدم کې چې دی هغه ریډایل دی. سمه ده، وګورئ که زه چېرته په دغو باندې کلیک وکړم، نو په دې کوم ګریډینټ چې موږ انتخاب کړی دی په نورمال موډ کې به وو، اوپاسیټي به 100 وي. وګورئ موږ د کوم رنګونه مختلف رنګونه یو د بل سره تاو شوی د دایرې شکل غوره کوي. په دغه ډول سره یعنې کېدای شي یو بل ګریډینټ دلته تاسو زه وکاروم. په دغه ډول سره وګورئ په دغه کې کم رنګونه انتخاب شوي دي یا کم رنګونه په دغه کې کارول شوي دي. په دغه ډول سره کولی شئ تاسو له دغه نه استفاده وکړئ. او که چېرته غواړئ چې په رنګو کې تغییر راولئ کولی شئ ډېر په اسانۍ سره. مثلا دغه رنګ په دغه ډول دلته اړوم او که غواړئ دغه ډیلیټ کړئ. سمه ده، دغه کوم رنګ چې دی
صرف ډیلیټ باندې بټن کلیک وکړئ، آلټ بټن د دغو یو کاپي راواخلئ تر دې ځای پورې. وګورئ په دویم قدم کې دغه کوم رنګ چې دی مثلا زه یو څه خاکي تور کوم. وګورئ موږ یو نوی ګریډینټ دلته جوړ کړو، کولی شو موږ له دونه اوس استفاده وکړو دغه ډول سره. سمه ده. نو مختلف ډولونه لري، مختلف کارونه لري. په همدغه ډول سره دریم چې دی هغه انکل دی. سمه ده. انګل یعنی زاویوي یا هم په دغه ډول سره وګورئ یو ډول زاویه یا تعقیبي وي. که زه تاسو ته په یو ساده ګریډینټ کې وکاروم تاسو به په دې باندې ښه پوه شئ. وګورئ مثلا دا زاویه چې د دغو ځای نه راپیل شوې تر دغه ځایه پورې رسېدلې ده، نو ځکه ورته ویل کېږي چې انګل. سمه ده. نو مختلفو ډولونه تاسو کولی شئ په دې کې استفاده کوئ. ریفلیکټډ یا هم انعکاسي. وګورئ غواړم لومړی ګریډینټ کوم ګریډینټ چې موږ انتخاب کړی وه هغه وکاروم. وګورئ که چېرته غواړئ چې مستقیم راشي شیفت بټن به تاسو نیولی وي په دغه ډول سره تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. سمه ده. او که غواړئ پورته خواته ګریډینټ جوړ کړئ په دغه ډول سره کولی شئ پورته خواته هم ګریډینټ دغونه جوړ کړئ په دغه ډول سره. نو په همدې ډول سره مخته ځو. بل چې دی ډایمنډ دی، ډایمنډ ګریډینټ. وګورئ که زه چېرته د دویو نمونه تاسو ته وباسم په دغه ډول به وي. ګورئ سمه ده. نو دوی ګریډینټ جوړول د بکګراونډو دپاره ډېر مهم دي. په همدې ډول اوپاسیټي باندې تاسو پوهېږئ او کوم موډونه چې د بلایند موډ و هغه موږ ویلي وو. بل چې دی ریورس دی دلته چې مهم دی. ریورس دغه کوم رنګونه چې دي برعکس دي. وګورئ دغه شین رنګ د مثلا کوم رنګ چې دی دا به د ټولو وروستی رنګ انتخاب کړه. که چېرته موږ په ریورس باندې کلیک وکړو هغه ټیک کړو او هغه کوم رنګ چې وروستی وه هغه یې لومړنی رنګ کړه. نو د ریورس نه کولی شئ دلته هم تاسو استفاده وکړئ. په همدغه ډول وګورئ که چېرته موږ غواړو مثلا یو نوی ګریډینټ جوړ کړو په خپله طبع باندې، په دغو کې مختلف رنګونه کارول شوي دي. ګریډینټ ایډیټور دی دا. دلته هم کولی شئ تاسو مختلفې نوې انتخاب کړئ. د مثال په ډول سره راځمه. وګورئ دلته یو نایز دی یا بل چې دی سولډ دی. سمه ده. سالډ باندې که چېرته موږ کلیک وکړو هغه نورمال حالت راځي. لومړی غواړم چې په دغو باندې کار وکړم. د مثال په ډول سره په دغو کې زه غواړم صرف درې رنګه کار کړم او دغه رنګ چې کوم دی سپین وي یا په دغه ډول. او مثلا دغه ګریډینټ د ما ډېر وخت په کارېږي، نو غواړم چې دا دایم الوخت مساوي، یعنې که چېرته زه غواړم د دو سافت هم څخلی کولی شم ریاستلی شم. مثال ورته ورکړم چې سمارټ سافت ګریډینټ. سمه ده. په همدغه ډول باندې نیو باندې کلیک کوم. وګورئ دلته موږ ته یو نوی ګریډینټ جوړ شو. که چېرته غواړو چې د دو سافت جوړ کړو ایکسپورټ کې وي. سمه ده. وګورئ موږ د مخکې څخه هم یو جوړ کړی دی. سیو باندې به کلیک وکړئ هغه لوکیشن چې کوم دی هغه به ورته وټاکئ. سمه ده. نو هغه تاسو چې هر لوکیشن ورته غوره کوئ کولی شئ هغلته یې سیف کړئ. په سیف سره تاسو کولی شئ مثلا موږ ورته نوم ورکړی وه سمارټ سافت. سمه ده. څه شی ګریډینټ وه که نه. اوکې ګریډینټ. اوکې دا به آر وي. اوکې سیف. په دو باندې موږ شی وکړل یو ګریډینټ سیف کړو. مثلا دغه ګریډینټ چې موږ اوس جوړ کړی دی که غواړو مثلا بل کمپیوټر کې بدون نه چې جوړ کړو او غواړو چې دغه د موږ خپل ګریډینټ چې کوم موږ په سافت باندې واړولو هغه امپورټ کړو بېرته واچوو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. هغه بېرته انتخاب کړئ لوډ یې کړئ. په دې ډول سره به تاسو ته هغه لوډ شي. وګورئ د سمارټ ګریډینټ په نامه باندې دلته تاسو ته یو نوی فولډر جوړ شول چې کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. نو په همدغه ډول باندې کولی شئ نور تغیرات هم راوړئ. د مثال په ډول سره که چېرته زه مثلا په دغو باندې کلیک وکړم دغه کوم کالر چې دلته ټاکل شوی مثلا ترانسپرنټ ایریا جوړوم یا ساحه ترانسپرنټ کوم چې کوم بیروني کومه ساحه چې دا مثلا هغه موږ ته ښکاره شي. د مثال په ډول سره زه غواړم یو تصویر راواخلم. اوکې وګورئ په دغه ډول سره زه یو تصویر را اخلم. په هغو صورت کې موږ کولی شو د دغو درس ښه تطبیق په هغو تصویر کې وکړو. وګورئ
اوکې وګورئ موږ یو څه ترانسپیرنټ ایریا هم دلته څنګه کله منځته راوړه په ترانسپیرنټ ایریا سره موږ چېرته کلیک وکړو وګورئ بدون د دونه موږ باید په نوي لیر باندې کار وکړو وګورئ په دې ډول سره ترانسپیرنټ ایریا دلته په سپین رنګ کې موجوده ده سمه ده یعنی هغه ساحه بیروني کوم عکس چې دی هغه موږ ته معلومي کنټرول زی کولی شي دلته هغه نحو یا موډونه چې کوم دي هغه هم ورته وټاکئ په دغه ډول سره سمه ده نو په همدغه ډول سره صرف موږ په دغه کوم تمنیل چې په دغه باندې موږ کلیک کوو موږ دغه د ګریډینټ ایډیټور کوم باکس چې دی موږ دته راځو کولی شئ له دې څخه نوی یو ګریډینټ جوړ کړئ او استفاده ترې وکړئ په سټایل لیر سټایل کې هم ګریډینټ شته دی چې هلته به هم انشاءالله موږ په هغو باندې بیا مفصلې خبرې وکړو نو په همدغه ډول سره سموت چې دی چې سموت باندې موږ په تېرو جلسو کې خبره کړې وه سمه ده نو که چېرته موږ غواړو چې د دوه رنګونه ورته بدل کړو اوپاسټي بېرته ورته 100% کړو سمه ده رنګ بدلول غواړو ورته کولی شئ له دې ځای څخه په ډېر ساده ډول سره د دغو کوم رنګونه چې انتخاب شوي دي هغه ته تغییر ورکړئ او یا غواړئ د بیکګراوند څخه یو رنګ راواخلئ صرف کلیک په بیکګراوند باندې وکړئ د هغو ته تاسو هغه رنګ چې تاسو ضرورت ورته لرئ راخیستی شي په دوم قدم کې که چېرته غواړئ سیم ټو سیم یا په مغو ډول باندې رنګ بل ځای مې انتخاب کړئ یو طریقه خو یې دا ده چې تاسو د دغو کوډ کاپي کړئ سمه ده صرف کاپي یې کوئ اوکې او دلته راسئ په دې باندې کلیک وکړئ دلته یې تاسو پیسټ کوئ سمه ده بله طریقه یې دا ده چې تاسو کولی شئ د الټ بټن څخه کار واخلئ چې الټ پلس هغه ماوس به تاسو کاش کوئ یا هم ډراګ کوئ په دې ډول سره تاسو کولی شئ ګریډینټ څنګه کوئ منځته راوړئ د دوه رنګ هم زه ورته تغییرم مثلا په دغه ډول یې کوم اوکې وګورئ موږ یو ګریډینټ ساده ګریډینټ چې دی جوړ هم کړلو چې کولی شو د هغو نه مثلا بیکګراونډونو کې استفاده وکړو چې موږ څه ډول بیکګراونډ جوړ کړو په دویم قدم کې چې دی هغه نویز دی سمه ده نویز وګورئ د سالډ څخه وروسته نویز دی وګورئ دلته په اتوماتیک ډول تاسو ته ګریډینټ جوړ شوي دي که چېرته موږ په رینډمایز باندې کلیک وکړو رینډمایز باندې موږ کلیک وکړو نو دلته مختلف ډوله په اتوماتیک ډول سره مختلف ډولونه جوړیږي وګورئ صرف کلیکونه کوئ مثلا چې هر یو مخ پاک شولو د هغو نه تاسې کولی شئ استفاده وکړئ د خپل کوم تصویر دی یا هم کوم بیکګراوند دی مثلا ما دا خوښ شوله وګورئ صرف په دغه ډول سره ډېر په ساده او ډېر ښکلي ډیزاین سره موږ ته کوم ګریډینټ چې وه هغه راکړله یا هم جوړ شه مثلا د دې ساحې نه تر دغه ساحې پورې په دغه ډول سره اوکې نو په همدغه ډول سره مثلا زه غواړم چې په یو بل شکل چې دی یا هم کوم ډاکومنټ چې دی په هغو کې هم یو بل رنګ وازمایم وګورئ اوکې یو بله نه وه چې هغه د جملې څخه یوه انګل وه وګورئ ډېر ښکلي ډیزاین سره راځي مختلف ډولونه مختلفې نحوې تاسو کولی شئ دلته وکاروئ یا د هغو نه استفاده وکړئ نو په همدغه ډول څه کولی شئ مختلف ګریډینټونه ځان ته جوړ کړئ مثلا تاسو یو خبره چې ما د یاده وتلې وه تاسو کولی شئ چې په یو مطلوبه ساحه کې چې هغه تاسو سلیکټ کړي وي صرف په هغو ساحه کې تاسو ګریډینټ جوړولی شئ مثلا زه مثلا په دغه ډول سره یو 8 سایډو والا پالیګون رااخلم په دغه ساحه کې یعنی زه غواړم صرف په دغه ساحه کې کوم ګریډینټ چې دی هغه وکاروم کولی شم په دو شیپ کې هم وکاروم چې موږ کولی شو د لیر سټایل څخه وګورئ ګریډینټ اورلی باندې کلیک وکړو کولی شو دلته یې موږ وکاروو سمه ده په همدغه ډول سره مختلف بناوې موجودې دي کولی شئ تاسو ترې استفاده وکړئ وګورئ سمه ده خو هلته موږ ته یو څه اپشنونه ډېر وو سمه ده نو صرف دغه کوم پالیګون چې موږ اوس راواخیستلو صرف د سلیکشن په خاطر موږ له دې نه کار اخلو
لومړی موږ په نیو لیر باندې وو کومه چې د کنټرول بټن ده صرف کنټرول بټن کلیک په مربوط شیپ باندې شیپ په تاسې هایټ کړئ یعنی صرف موږ هغه ساحه څنګه کړله سلیکټ کړه کله چې ساحه سلیکټ شوه کولی شئ چې د ګریډینټ څخه استفاده وکړئ وګورئ صرف په هغو ساحه کې موږ کولی شو اوس دلته کوم ګریډینټ چې موږ اپلای کوو کولی شو موږ د هغو نه استفاده وکړو او کار ترېنه واخلو په دغه ډول سره سمه ده اوکې نو د بیکګراوند د جوړولو لپاره د ګریډینټونو څخه ډېره زیاته استفاده کېږي چې دلته تیار جوړ شوي ګریډینټونه دي ډېر ښکلي ښکلي ډولونه لري کولی شي د هغو نه تیاره استفاده وکړئ نو موږ چې زیات د ګریډینټونو څخه کار اخلو د کومې لوحې چې دي د لوحو د بیکګراوندونو د جوړولو لپاره موږ د هغو نه کار اخلو د مثال په ډول سره که چېرته زه اوس غواړم یوه لوحه جوړه کړم سمه ده اوکې انټر صرف زه خو راځم په لومړي قدم کې مثلا موږ سایز صرف نظر کې وو مثلا د موږ دغه کوم سایز چې وه موږ ته دغه سایز راکړل شوی دی صرف په دغو سایز کې زموږ څخه یو هغه غواړي لوحه غواړي سمه ده نو صرف یو ګریډینټ انتخابوم دلته چې په هغو کې زه ایډیټینګ ورته وکړم مثلا یو ښکلی ګریډینټ دلته ورته پیدا کوو اوکې په ریټ کې به ډېر ښکلي ښکلي وي اوکې اورینج ریډ سمه ده اوکې په دغه ډول سره مثلا زه غواړم همدغو کې یو بیکګراوند جوړ کړم وګورئ سمه ده نو دا یو ډېر ښکلی بیکګراوند دی واقعیت هم د مثال په ډول سره د شپږو سایډو والا یو شیپ دلته رااخلم اوکې مثلا دا د موږ هغه تصویرونه دي چې کوم مثلا کیدای شي خوراکه پروشۍ ته دغه لوحه جوړې وي کیدای شي یو بل شو ته یې جوړې وي سمه ده په دغه ډول سره اوکې وګورئ انټر تر څو پورې یو څه لوی کړو اوکې وګورئ دا مختلف شکلونه شول د مثال په ډول سره راځم ټکسټ ته اوکې وګورئ موږ ته ټکسټ کله راغله په ټکسټ باندې موږ صرف د کیبورډ څخه پټي باندې کلیک په اتوماتیک ډول سره موږ ته ټکسټ انتخابېږي یا سلیکټ کېږي کولی شو موږ بیا له ټکسټ څخه استفاده وکړو د مثال په ډول سره زه غواړم صرف یو ادرس دلته څنګه کړمه جوړ کړمه وګورئ مثلا دا هغه ادرس شوله همدو خوراکه فروشي یا هم هر شی چې تاسو بولئ یا هم هغو شو ته چې تاسو جوړوئ نو رنګ په تور رنګ کې دلته یو څه ښه راځي او لویه لیکنه بیا په سپین رنګ کې دلته یو څه ښه راځي اوکې کلیک کړمه په دې ډول سره اوکې دا ډیلیټوم اوکې ټکسټ مثلا دومره یو عنوان غواړم چې موږ یې د خپلې لوحې ته ورکړو اوکې دغه کوم اضافي ساحه چې ده دا له منځه وړم او دغه کنټرول ای کوم تر څو پورې دا ټول ټکسټ چې دی دا موږ ته انتخاب شي کنټرول ای اوکې اوکې نو غواړم د دغو کوم فونټ چې دی هغو ته هم بدلون ورکړم تر څو یو ډبل فونټ شي یا هم د لږ ځکه ښکاره شي نو کوم لوحې چې دي هغه نسبتا عکسو ته ډېرې اسانه ډیزاین کېږي ځکه ما ډېر وخت په هغو کې کار کړی دی نو ډېر اسانه ډیزاین کېږي یعنې د ډېر کم وخت دپاره هغه کار دی چې صرف په لسو دقیقو کې ته کولی شئ یوه لوحه چې په هغو کې ټکسټ موجود وي ډیزاین یې کړئ سمه ده نو ډېر په اسانۍ سره اوکې په دغه ډول سره نو دا کوم رنګ چې دی دا پول سپین رنګ نه دی سپین رنګ 000 دغو کوډ دی وګورئ
اف ای په بخښنې سره ټول افونه چې کوم دي د سپین رنګ کوډ دی یا ټول کوډ دی په دغه ډول سره. اوکې نو په دغه ډول سره کولی شئ مختلف ډیزاینونه نور هم وکړئ. نو صرف د موږ څخه یو څه وخت کم وي خو د موږ کوم کورس چې ډېر اوږد شوله نه غواړم چې نور کورسونه هم په دغه ډول اوږده کړم یا هم د موږ نه یو څه پاتې شي. نو غواړم چې په لنډو او واضح ټکو کې تاسو ته هغه خپل مطلب ورسوم. نو دا وه د موږ نننۍ جلسه. تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.